سلامونه مینه او درنښت میمنې د CCNA مکملې برنامې ته ښه راغلاست. زه د سادات یم او تاسې د ټیکجیني یوټیوب چینل تعقیبوئ. په تېر درس کې موږ تاسې د DTP او VTP په هکله تیوریټیکل غږېدلي وو، خو نن موږ تاسې د دې اړونده موضوعات دغه DTP او VTP عملي په پاکټ ټریسر کې مخته ورځو. د پاکټ ټریسر ډیمو ته چې څنګه کولی شو دغه موږ په DTP او VTP په پاکټ ټریسر کې کور کړو. خاصه راغلی یم پاکټ ټریسر ته او په دې کې موږ تاسو د تیر لیکچر اړونده موضوعات اوس مخکې وړو. صحیح ده. نو لومړی موږ تاسې لولو پکې په دې کې چې شی مخکې وړو DTP یا ډاینامیک ټرنکینګ پروتوکول. په DTP کې موږ تاسې څو موډز لوستي وو. صحیح ده. نو هغه ته موږ لیکلي وو switch port in dynamic desirable mode will actively form and trunk if connected to another switch port in the following modes. وی که چیرته یو سویچ په څه شي وي ډاینامیک ډیزایربل کې وي بای ډیفالت. صحیح ده. او نور طرفونه په لاندې حالاتو کې وي، نو دغه بل طرف باید څنګه وي؟ اتومات څنګه کېږي؟ ټرنک کېږي. کومو حالاتو کې وي؟ که سویچ پورټ موډ ډاینامیک ډیزایربل کې وي، سویچ پورټ موډ ټرنک کې وي، او سویچ پورټ موډ ډاینامیک اټو کې وي. خو یاد دې وي چې تاسو ته ما یادوري کړې وه چې اکثره نوي سویچونه چې دي هغه موږ سره بای ډیفالت په ډاینامیک اټو حالت کې وي، او زاړه سویچونه موږ سره څه کوم حالت کې وي؟ ډاینامیک ډیزایربل حالت کې وي. اوس یې راځو چې کوو د هغه ټول سویچز چې دا بای ډیفالت په کوم حالت کې دي. صحیح ده. نو زه سویچ 1 لازم. صحیح ده. او له هغې نه وروسته زه راځم په دې کې سپیسیفیک کمانډ چې هغه څه شی دی ډو شو ګیګا ایترنیټ 0/1 سویچ پورټ. خو زه لومړی باید لاړ شم ګلوبل کنفیګریشن موډ له. صحیح ده. زه به ولیکم انیبل او کنف ټي او زه ورته لیکم چې ډو شو انټرفیس ګیګا ایترنیټ 0/1 سویچ پورټ. ښه، زه به دا داسې لږ غټ کړم. دلته تاسې وینئ چې انټرفیس کوم یو د ګیګا ایترنیټ 0/1 دی او سویچ پورټ دغه څه دی انیبل دی. اډمنسټریټیو موډ کوم چې د کمپنی نه دا الریډي دغه سویچ جوړ شوی دی په هغې وخت کې د دغې دا موډ ډاینامیک اټو دی، ځکه دا اټو دی بای ډیفالت چې دا موږ سره نوی ماډل سویچ دی. په زړو ماډل سویچز کې به تاسو ووینئ څه شی ډاینامیک ډیزایربل او اپریشنل موډ تاسو وینئ چې د دغه سټیټیک اکسس کې دی، مطلب دا بای ډیفالت د VLAN 1 برخه دي. صحیح ده. او د دې دغه موډ اوس وخت کې ټرنک نه دی، اکسس موډ دی. صحیح ده. ټرنک موډ نه دی، البته اکسس موډ دی. صحیح ده. خو دلته تاسو باید کنفیوز نشئ ځکه چې دلته ډاینامیک اټو لیکل شوی دی او دلته لیکلي دي ډاینامیک ډیزایربل. صحیح ده. نو موږ فکر کول چې دا چیرته که زوړ سویچ واوسي نو دا به ډاینامیک ډیزایربل وي. صحیح ده. نو فرض کړئ دا موږ سره ډاینامیک اټو دی، دغه نور سویچزونه به موږ سره څنګه وي؟ په کوم حالات کې وي؟ نو اوس راځو همدغه نور سویچونه باندې هم بای ډیفالت دغه حالات ګورو چې څنګه دي. صحیح ده. چې دا هم ډاینامیک اټو کې دي او یا نه. نو زه به لاړ شم انیبل او کنفټي او انټرفیس ګیګا ایترنیټ 0/1 سویچ پورټ. صحیح ده. ډو شو. صحیح ده. زه ورته لیکم چې ډو شو انټرفیس ګیګا ایترنیټ 0/1. تاسې وینئ په دې ځای کې چې د دې دغه سویچ پورټ انیبل دی، اډمنسټریټیو موډ د دغه هم ډاینامیک اټو حالات کې دی او اپریشنل موډ د دغه اوس هم لا اکسس کې دی، ټرنک نه دی، اکسس دی. صحیح ده. اوس موږ غواړو چې دا موږ سره الریډي بای ډیفالت څه شی دی په ډاینامیک اټو کې دی، د دې سویچ دغه موډ موږ څه شي ته اړو؟ ډاینامیک ډیزایربل ته اړو، د دې لپاره چې دا طرف اتومات څنګه کړي ځان سره ټرنک کړي. دې ته موږ مجبور نشو چې دا طرف څنګه کړو، راشو او دې طرف ته انټرفیس ګیګا ایترنیټ 0/1 او سویچ پورټ موډ ټرنک نه. یو کمانډ په تر باندې به دا موږ څنګه کړو؟ ټرنک کړو. دومره مهم هغه هم نه دی، خو دې په خاطر چې تاسو پوه شئ زه دا تاسو ته څنګه کوم. نو زه به راشم مربوطه انټرفیس ته به څنګه شم ساین ان شم چې انټرفیس ګیګا ایترنیټ 0/1 او ورته لیکم سویچ پورټ موډ ډاینامیک او بیا ورته لیکم کوېشن مارک ورکوم. دلته ګوره اټو هم را سره شته دی. صحیح ده. او ډیزایربل هم شته دی. صحیح ده. نو زه له دې څخه انتخابوم څه شی؟ ډیزایربل. کله چې ما ډیزایربل انتخاب کړ بیا زه راځم اگزیټ کېږم او دلته زه ورته لیکم چې ډو شو انټرفیس ګیګا ایترنیټ 0/1 سویچ پورټ. صحیح ده.
ما دا ډاینامیک ډیزایربل ته واړولو صحیح سویچ پورټ موډ یې انیبل دی او اډمنسټریټیو موډ یې اوس چېرته لاړه هلته ډاینامیک اټو اوس دا لاړه ډاینامیک ډیزایربل ده اپریشنل موډ یې هم موږ سره ټرنک دی خو اوس موږ غواړو چې دغه سویچ وګورو چې آیا دغه اتومات دا ما سره ټرنک شو که نه د دغه موډ ټرنک ته واوښتو سټیټیک اکسس نه اوس دا غواړو چې آیا دغه هغه ما سره ټرنک شو که نه نو زه ورته لیکم چې do show interface giga ethernet 0/1 switch port نو تاسو وګورئ د دغه اډمنسټریټیو موډ ډاینامیک اټو کې ده خو اپریشنل موډ یې اول سټیټیک اکسس کې اکسس حالات کې صحیح ده اکسس موډ کې اوس دا تش ته واوښته ټرنک موډ ته واوښته صحیح ده اوس دا خو ما سره بای ډیفالت په اډمنسټریټیو موډ د دغه ډاینامیک اټو کې دی د دغه اوس راځم څه شي ته بدلوم ټرنک ته بدلوم چې آیا بیا هم یو بل ټرنک کولی شي که نه صحیح ده زه به راشم ورته ولیکم چې انټرفیس ګیګا ایترنټ 0/1 سویچ پورټ موډ ډاینامیک نه بلکې سویچ پورټ موډ یې څنګه کړه ټرنک کړه او بیا راشم دلته ورته لیکم چې ډو شو انټرفیس ګیګا ایترنټ 0/1 سویچ پورټ صحیح ده کله چې دا کمانډ ورته دی لپاره چې زه ریزلټ وګورم دا کمانډ ما ورکړه نو تاسو وګورئ اډمنسټریټیو موډ یې لاړه د ډاینامیک ډیزایربل نه لاړه د تشي ته ټرنک لاړ او اپریشنل موډ یې هم څنګه دی ټرنک دی د دې به هم سره څنګه وي ټرنک یې ښه اوس یو کمانډ دی چې که چیرته یو طرف دا خو موږ سره الریډي بای ډیفالټ ډاینامیک اټو کې دی که چیرته زه دا طرف هم ډاینامیک اټو ته واړوم نو څه حالات به پیښ شي نو دلته به پیښ شي یو بل به څنګه کولی شي نشي ټرنک کولی ولې اوس یې درته لولم صحیح ده ګورئ زه دا اړوم انټرفیس ګیګا ایترنټ 0/1 سویچ پورټ موډ ډاینامیک اټو صحیح ده دا ما اټو حالات ته واړول زه راځم اگزیټ کېږم او بیا ورته لیکم چې ډو شو انټرفیس ګیګا ایترنټ 0/1 نو تاسو وګورئ انټرفیس ګیګا ډو شو انټرفیس ګیګا ایترنټ 0/1 او سویچ پورټ نو تاسو وګورئ د سویچ پورټ د دغه څنګه دی انیبل دی اډمنسټریټیو موډ ډاینامیک اټو ته واوښته او اوس وګورئ د اپریشنل موډ بیرته لاړ تشته سټیټیک اکسس ته یو بل ټرنک نه کړه صحیح ده د دغه به هم بای ډیفالټ څنګه وي چې ته وخته وي سټیټیک اکسس ته زه ورته لیکم ډو شو انټرفیس ګیګا ایترنټ 0/1 سویچ پورټ تاسو وګورئ د دغه هم بای ډیفالټ چې ته واوښته سټیټیک اکسس ته اتومات ډول او اډمنسټریټیو موډ ډاینامیک اټو دی صحیح ده دغه موږ ډاینامیک اټو کوو د دغه خو یو بل ټرنک نه کړو موډ ډایرکټ اکسس موډ د انټرفیس ډایرکټ اکسس موډ ته وخته ولې دا موږ سره په اټو کې شو او دا هم موږ سره په اټو کې شو اوس دا دته انتظار کوي چې ته ما ټرنک کوي او زه تا ټرنک کوم صحیح ده نو په دې صورت کې دا یو بل ته انتظار کوي په انتظار کې د دوی دا کیسه خرابه ده صحیح ده نو صحیح دغه ډي ټي پی میسج اوس دومره نه استعمالیږي په ریل نتورک کې اوس خبره دلته ده چې که چیرته یو بل څوک یو سویچ راوړي د پی سی 1 په ځای دا څنګه کړي یا د بل انټرفیس باندې څنګه کړي دا کنیکټ کړي او دا موږ سره بای ډیفالټ ډاینامیک اټو کې دا هغه ډاینامیک ډیزایربل کې شي صحیح ده نو هغه هم موږ سره ډایرکټ ټرنک کېدلی شي که نه یا د سکیورټي پرابلم د سلوشن لپاره مونږ څه کوو دغه دواړه پورټونه څنګه کوو اکسس حالات ته اړوو ښه نو د اکسس حالت ته اړولو لپاره به تاسو ولیکئ چې انټرفیس رینج فاس ایترنټ 0/1 نه تر واغله تر څو پورې 2 پورې سویچ پورټ موډ یې څنګه کړه اکسس حالت ته واړوه نو اوس موږ د دې طرف ته چې څومره پورټونه دي دا موږ اکسس حالت ته واړول که بل څوک راځي دا به څنګه کولی شي نشي ټرنک کولی صحیح ده او بل که چیرته وغواړو دغه ډي ټي پی میسج په دې سویچ باندې هم بند کړو په دې طرف باندې دې طرف باندې هم بند کړو په دې طرف باندې هم بند کړو نو د دې لپاره به تاسو راشئ څه به وکړئ یو کمانډ مې تاسو ته ښوولی و چې هغه کوم کمانډ زه ورته ولیکم انټرفیس ګیګا ایترنټ 0/1 نو لومړی به تاسو دا تاسو څنګه کړئ ټرنک حالات ته واړوئ سویچ پورټ موډ ټرنک او لاغې نه وروسته دا به انټر کړم او بیا به ورته ولیکم چې سویچ پورټ نن نیګوشیټ صحیح ده یا نو نیګوشیټ صحیح ده نو دا به زه انټر کړم له دې نه وروسته به د دوی ترمنځ اتوماتیکلی ټرنکینګ څنګه کېږي
نه ترسره کیږي. اوس راځم د دې سویچ دا طرف او دا طرف هم څنګه کومه نن نیګوشیټ کومه. صحیح ده. نو زه به ورته ولیکم چې انټرفیس رینج ګیګا ایترنیټ 0/1 ټل 2 صحیح ده او سویچ پورټ موډ یې ټرنک کړه او له هغې نه وروسته داسې چلو کړه چې دا دواړو ترمنځ دغه ډي ټي پي موسیج یا چې اتوماتیکلی ټرنکېږي دا څنګه کړه بند کړه. نو د دوی ترمنځ به په دې طرف باندې او دې طرف باندې به دغه پورټونه اتومات څنګه کېږي نه ټرنکېږي. په دې سویچ باندې م بندوم چې دا طرف ځان سره څنګه کړي اتومات ټرنک نه کړي. زه به راشم انیبل ته او کنفټي ته او زه به ورته ولیکم انټرفیس ګیګا د نټ 0/1 سویچ پورټ موډ او ټرنک. صحیح ده. او بیا ورته لیکم چې سویچ پورټ نن نیګوشیټ. نو اوس به دې طرف هم ځان سره دا څنګه کړي نه ټرنک کوي. ښه په دې هیله چې په دې مو ذهن خلاص شوی. خو اوس راځو وی ټي پي ته او په وی ټي پي کې دغه د پیکټ ټریسر ډیمو مخکې وړو. صحیح ده. لومړی مهمه دا ده چې په وی ټي پي په هکله زه تاسو ته معلومات درکړم. وی ټي پي کې موږ سره درې موډ یو سرور موډ بل کلاینټ موډ او بل ټرانسپیرنټ موډ. سرور موډ خپل اپډیټس ورکولو کلاینټ ته او کلاینټ دغه خپل ویلن دغه ډیټابیس چې څومره و دا سینکرونایز کول چا سره سرور سره. صحیح ده. مطلب د هغې نه اپډیټ اخیسته. بل ټرانسپیرنټ موډ او ټرانسپیرنټ موډ یوازې دومره کولی شي چې خپله ویلن جوړ کړي کریټ کړي او ځینې په هغه کې موډیفیکیشن تغییرات راولي. صحیح ده. له بل چا څخه نه اپډیټ اخیسته او نه هم له بل چا څخه بل چا ته اپډیټ ورکوله. بله موده لوستې وه چې د سیسکو سویچ ټول بای ډیفالټ چې دی د وی ټي پي موډ سرور حالات کې وي. نو اوس راځو لولو چې آیا رښتیا د دې سرور حالات کې دی. نو لومړی سټپ په دې ډول دی. راځو سی ایل آی له بلاډ شي او له هغې نه وروسته به دلته زه ورته ولیکم انیبل او کنفټي او زه ورته لیکم چې ډو شو وی ټي پي سټیټس. نو تاسو وګورئ بای ډیفالټ د دغه موډ چې سرور حالات کې دی او وی ټي پي کپیبل ورژن چې دی دغه موږ سره 1 تر 2 پورې دی. په ریل ډیوایسز کې د 1 تر 3 پورې دی. خو دا د پیکټ ټریسر آی شو دا د 1 تر 3 پورې دی. او وی ټي پي کرنٹ رننګ ورژن چې دا موږ سره 1 دی. صحیح ده. او وی ټي پي ډومین نیم چې دا موږ سره ته وګورئ تاسو بیخي شته نه دی. نو دغه وی ټي پي ډومین نیم به موږ دی لورکو. صحیح ده. اوس ورکې نل دی او همدارس نمبر اف ایگزیسټینګ ویلن تاسو ګورئ 15 دي او میکسیمم ویلن چې دا سپورټ کولای شي 255 دي. نو نارمل عموما دغه ورژن 1 چې دی وی ټي پي ورژن 1 موږ سره 1 تر 105 پورې ویلن سپورټ کولای شي. خو چې دلته 255 د پیکټ ټریسر مسله ده. صحیح ده. او همدارنګه ریویژن نمبر دلته وګورئ دا ډیر مهمه مسله ده. کنفیګرینګ ریویژن نمبر دلته موږ سره 0 دی. صحیح ده. کله چې دغه د ریویژن نمبر د کوم سویچ هغه جیک شي مطلب چې سرور موډ کې وي. صحیح ده. نو هماغه به د ټولو میر وي او هغه به خپل اپډیټ نورو ته څنګه کوي او ورکوي. راځو اوس لولو چې څنګه کولی شي چې دغه نورو سویچز ته خپل د اپډیټ څنګه کړو ورکړو. نو زه راځم او په دې باندې څنګه کومه یو څه اپریشن تر سره کوم. ګوره بای ډیفالټ به دا سویچز هم په همدغه حالات کې وي. صحیح ده. په دې باندې یو څه اپریشن تر سره کوم تر څو د دې اپډیټس څنګه شي هم دې سویچ له لاړ شي هم دې سویچ له لاړ شي. صحیح ده. نو زه به دلته ورته ولیکم څه شی ورکړم. اول مهمه ده چې د وی ټي پي ډومین جوړ کړم. صحیح ده. نو زه تر کې وی ټي پي ډومین او مونږ دلته ټیکجینی جوړ کړو. دلته زه ولا سی سی ان ای ورکوم. صحیح ده. دلته وی د نن نه بدل شته سی سی ان ای ته پاسو ګورې خالی وو. نو دلته اوس دغه ځای څنګه شو په سی سی ان ای مې ډک شو. اوس ولا ورکوم VLAN 10. صحیح ده. او دا رینیم کوم او دی له ورکوم چې شه اچ ار ایگزیټ کیږم. اوس ورته لیکم چې ډو شو VLAN ډو شو وی ټي پي سټیټس. نو تاسو وګورئ د دې دغه ډومین نیم څه شي ته بدل شو. ډومین نیم چې ته سی سی ان ای ته بدل شو. او همدارنګه لاندې کې وګورئ نمبر اف ایگزیسټینګ ویلن شپږ شو. یو د 15 پورې چې وو هغه موږ سره VLAN 1 بای ډیفالټ وو. بل 102 103 او 104 خو چې دغه 20 شپږ شو. په دې کې مو د VLAN 10 هم اضافه کړ او ریویژن نمبر یې هاي شو. ګوره موږ په دې کې لږ څه تغییرات راوستو. ویلن هم جوړ کړو هغه مې رینیم کړ چې یو ځل دې جوړ کړ یو ریویژن نمبر جیک شو. که بل ځل دې رینیم کړ نو بل ریویژن نمبر یې جیک شو. صحیح ده. نو دلته موږ سره دا څنګه شو 2 شو. اوس راځو ګورو چې ویلن ما سره په دې کې جوړ شوی دی که نه سي اپډیټ یې ګورم. صحیح ده. ډو شو VLAN بریف. نو تاسو وګورئ دلته ما سره VLAN 10 څنګه دی ایگزیسټ دی. صحیح ده.
نو اوس به زه راشم د سویچ 2 له او همدارنګه سویچ 3 به هم وګورم چې د دغه ویلن اپډیټ دې ته راغلی دی که نه ځکه دا موږ سره سرور دی او ریویژن نمبر مو د دې های که د دغې اپډیټ باید دې دواړو له راشي. نو زه لومړی باید مهمه ده دا پورټونه تاسو سره ټرنک حالات کې وي صحیح ده. دغه موږ الریډي تیر ځل ټرنک کړي دي صحیح ده. کله چې مو DTP ډیسیبل کول نو دا موږ ټرنک کړه صحیح ده. نو اوس راځو زه دې کې ګورم چې آیا دا موږ سره په دغې حالت دا موږ سره دغې اپډیټ ولا راغلي دي که نه. انیبل او کنفټي او بیا ورته لیکم چې شو VTP سټیټس. نو تاسو وګورئ په دې کې ګوره دغه ډومین نیم ما ورکړی هم نو خو به اتومات دې ته څنګه شو راغی. دلته بل تاسو وګورئ دغه نمبر اف ایگزیسټینګ ویلن دلته هم شپږ دي صحیح ده او کنفیګرینګ ریویژن نمبر دلته موږ سره هم 2 دی. دلته ګوره ما VLAN بیخي جوړ کړی نو خو دلته به څنګه وي راغلی وي ډو شو VLAN بریف که زه ورته ورکړم نو دلته تاسو وګورئ دا VLAN څنګه دی کریټ شوی دی. همدارنګه که په دې سویچ باندې تاسو هم دغه اپریشن وګورئ دا به څنګه وي ترسره شوی وي صحیح ده. نو زه ورته لیکم چې ډو شو VLAN او بریف. نو تاسو وګورئ VLAN یا د HR والا VLAN څنګه دی جوړ شوی دی. همدارنګه که زه ورکم چې ډو شو VTP سټیټس نو تاسو وګورئ د دې دغه VTP ډومین نیم هم څنګه دی دلته کریټ شوی دی او ریویژن نمبر د دغه هم ورسره آی شوی دی او نمبر اف ایگزیسټینګ ویلن شپږ شوی دی. د دې کې هم ویلن څنګه شوی دی اضافه شوی دی. ښه اوس راځم غواړم د همدغې سویچ نه څه شی جوړ کړم ترانسپیرنټ موډ ته دغه سویچ واړوم. نو د دې لپاره چې تاسو د VTP موډ بدل کړئ نو تاسو به ولیکئ چې VTP موډ او را بشي ترانسپیرنټ. کله چې مو دا انټر کا د سیټینګ ډیوایس ټو VTP ترانسپیرنټ موډ صحیح ده او زه په دې کې غواړم چې یو څو VLAN جوړ کړم. دغه VLAN به بیا دې ته څنګه کېږي اپډیټینګ به د دغه نه ځي صحیح ده. نو د دې د VTP ډومین نیم څه شي ته زه اړوم هلته هغه CCNA دا زه سیسکو ته اړوم صحیح ده. نو دلته وګورئ VTP ډومین نیم فرام CCNA نه بدل شو سیسکو ته. دا CCNA نه چې بدل شو دلته دا چې د سرور نه دې ته اپډیټ راغلی ځکه دا اول ځل کې د سرور په حالت کې اوس دا ما ترانسپیرنټ ته واړولو نو د دې موډ بدل شو او دغه VTP ډومین نوم هم ولا بدل کړ. په دې کې زه اوس VLAN بدل جوړوم VLAN 20 صحیح ده او دا بیا رینیم کوم چې نیم مې ولا ورک دې له به زه نیم ورکړم سیل صحیح ده او بل VLAN هم جوړوم چې هغه موږ سره VLAN څه شی دی VLAN 30 دی صحیح ده او اگزیټ کېږم. خو اوس راځم او په همدغې ترانسپیرنټ موډ کې دغه سرور کې زه دغه اپډیټ ګورم چې آیا دغه اپډیټ پکې ترسره شو که نه صحیح ده. نو زه ورته لیکم چې ډو شو VTP سټیټس. نو تاسو وګورئ د دې نیم څه ته بدل شو سیسکو ته صحیح ده د ډومین نیم او تاسو وګورئ د دې دغه کنفیګرینګ ریویژن نمبر څه ته واوښته 0 ته. نو کله چې تاسو یو سویچ د ترانسپیرنټ موډ ته واړوئ د دې د ریویژن نمبر بای ډیفالت څنګه چې ته وړي 0 ته ریسیټ کیږي. که چیرته اوس تاسو په دې سرور کې لږ اپریشن هم ترسره کړئ دا به دې ته څنګه شي نه راځي. ګورئ زه په دې کې لږ اپریشن ترسره کوم زه په دې کې څه شی جوړوم VLAN 40 جوړوم صحیح ده او اگزیټ کېږم. نو دلته زه دا لږ فاست فارورډ کوم تر څو لږ زر لاړ شي صحیح ده. اوس دلته زه راځم د ترانسپیرنټ موډ له کې ګورم چې آیا دغه VLAN 40 په کې دې کې اوس جوړ شوی دی که نه. نو زه ورته لیکم چې ډو شو VLAN بریف. تاسو وګورئ VLAN 40 په دې کې نه جوړ شوی دی. VLAN 10 هغه وخت کې جوړ شوی دی کله چې دا په هغه موډ کې څه ورته وایي په سرور موډ کې او دغه نور VLAN چې VLAN 20 دی VLAN 30 دی موږ تیر ټایم چې کله ترانسپیرنټ موډ ته واړول موږ جوړ کړ صحیح ده. نو دې نه د سرور نه د ترانسپیرنټ موډ د دې اپډیټ څنګه شو رانغله اوس نه دا د خپل اپډیټ لګي ځکه په دې کې موږ VLAN 20 او 40 په دې کې موږ جوړ کړ خو دې ته د دې اپډیټ رانغله. اوس راځو زه دا کلاینټ موډ ته بدلوم صحیح ده. کله چې زه دا کلاینټ موډ ته بدل کړم نو دا به د دې څخه خپل دغه اخلي څه ورته وایي اپډیټس اخلي صحیح ده. خو په دې کې بیا موږ هیڅ موډیفیکیشن ډیلیشن او اپډیشن په دې کې موږ څه کولی شو نشو کولی. نو زه دا انیبل کنفټي او زه ورته لیکم چې VTP موډ څه شی کلاینټ. نو دلته دا ما کلاینټ ته بدل کا اوس په دې کې ګورئ VLAN جوړوم VLAN څه شی
VLAN 50% کې زه جوړوم دلته ماته ایرر راکا VTP VLAN configuration not alone when device is in client mode VTP configuration alone د کله چې دا په کلاینټ موډ کې وي نو هدف دا و چې دغه سرور موډ کې چې کوم یو سویچ و دې ته اپډیټ ورکړه به دې ته اپډیټ ورکړه کله چې دا به ډیفالټ ویل په څه حالت کې و سرور حالت کې و دا مو ټرانسپرنټ ته واړول دې به دې ته بیخي اپډیټ هم ورنکړه او نه له دې څخه څنګه کړه د سرور موډ څخه واخیسته کله چې مو دا کلاینټ ته واړول نو دې کې به موږ هیڅ شی نشو جوړولی نو دا اوس موږ ستاسې د نن ورځې لیکچر په دې هیله چې لیکچر مو خوښ شوی دی په کوشش وکړئ چې زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ لایک پرې وکړئ او همدارس کمنټ پرې پرېږدئ تر څو نور وروڼه هم خبر شي په ټیکجیني یوټیوب چینل باندې د CCNA مکمله برنامه شروع ده او له دې څخه استفاده کولی شئ نو په راتلونکي لیکچر کې چې زه عادل صادق له تاسو سره حاضرېږم نو تر هغې مو په لا یزال رب سپارم په دعاګانو کې مو تل یاد ساتئ الله حافظ